انګلستان پر افغان لوبډلو د شپږیزو ریکارډونه جوړ کړل. سلام مینه ګرانو دوستانو، وخت مو په خیر. د ویډیو د مخه زموږ چینل در سره خامخا سبسکرایب کړئ. د کرکټ نړیوال جام په طرز کې تر ټولو غوره لوبډله انګلستان پر افغان توپ اچوونکو د شپږیزو باران جوړ کړ چې په مرسته ټول پخواني ریکارډونه مات کړل. په یاده لوبه کې انګلستان لوبډلې د جونی بریسټو او جوی روډ په نیمه سلیزو او د لوبډل مشر ایون مورګن په زړه پورې چټکې سلیزه په ټاکلو 50 اورونو کې 398 منډې ستر هدف وټاکه چې یوازې په وروستۍ 10 اورونو کې 142 منډې جوړې کړې. انګلستان په دې لوبه کې ټولې 15 شپږیزې وهلې چې د 4 شپږیزو خپل پخوانی ریکارډ هم مات کړ. دوی په ورځنۍ لوبه کې د زیاتو شپږیزو وهلو ریکارډ ثبت کړ. ایون مورګن چې یوازې په یو یا توپونې 148 منډې جوړې کړې په یو ورځنۍ لوبه کې د زیاتو شپږیزو وهلو ریکارډ جوړ کړ. د وړاندې زیاتې 14 شپږیزې کریس ګیل، ایبی ډي ویلرز او روهیت شرما وهلې وې. د مورګن په 28 منډو کیچ وغورځېد چې له هغې وروسته یې د شپږیزو باران جوړ کړ. د انګلستان په 25 شپږیزو کې یوازې 11 پر راشد خان وهل شوې. نوموړي په 9 اورونو کولو سره 110 منډې ورکړې او په هیڅ کومه وکټ اخیستلو بریالی نشو. راشد خان په نړیوال جام کې د زیاتو منډو ورکولو جیسن هولډر ریکارډ هم مساوي کړ. دویم زیاتې منډې ورکوونکي لوبغاړي دولت زدرانو چې په 10 اورونو کې 15 اتیا ورکړې او 3 لوبغاړي وسوځول. د سربیره ګلبدین نایب په 10 اورونو کې 88 منډې ورکړې او 3 لوبغاړي وسوځول. تر ټولو غوره او اقتصادي توپ اچونه مجیب زدران وکړه چې په خپلو 10 اورو کې یوازې 44 منډې ورکړې او یوه شپږیزه پرې ولګېده. محمد نبي په 9 اورونو کې 70 منډې ورکړې. دا د روان 2019 نړیوال جام تر دې دمه ستر هدف دی. د دې وړاندې انګلستان لوبډلې پر بنگلادیش 381 منډې جوړې کړې وې. د نړیوال جام زیاتو منډو ریکارډ د آسټرالیا لوبډلې سره دی چې په تیر نړیوال جام کې پر افغان لوبډلې جوړ کړی و. مننه چې ویډیو مو را سره تر پایه وکته. د لا نورو ښکلو معلوماتو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کول مه هېروئ. تر بلې ویډیو د لوی الله پامان.